الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الاستفتاء. یو محترم رور پوښتنه کړې چې په لمانځه کې قی وهل خطأ یا قصداً دا د شریعت مقدسه له نظره څه حکم لري؟ آیا لمونځ فاسدوي او کنه؟ بینو بالکتاب تؤجروا بالثواب. حامدا ومصلیا الابتاء بتوفیق الله تعالی. د دغه محترم رور په جواب کې باید ووایو چې محترم ستاسو په مسئله کې دوه احتمال دي. دغه قی وهل په لمانځه کې دا به یا خطأ وي او یا به قصدن وي. که چیرې قی په لمانځه کې په خطا سره و، په دغه کې تقریبا 4 صورت دي. اول صورت دا دی چې قی په خطا سره وي او په ډکه خوله سره نه وي، نو په دغه صورت کې که چیرې بې له اختیاره نسته ځینې تیر سي، قدرت پر امساک نه لري، نو لمونځ یې نه فاسدېږي، لمونځ یې صحیح دی. دویم صورت دا دی چې قی په خطا سره وي، په ډکه خوله سره نه وي، خو لیکن قصدن او عمدن یې نسته تیکي او قدرت پر امساک پر غورځولو باندې هم ولري. په دغه صورت کښې اختلاف دی د دوو امامینو مبارکینو. اول د امام ابي یوسف رحمه الله تعالی علیه قول دادی چې په دغه صورت کښې لمونځ نه فاسدېږي، لمونځ یې صحیح دی، ځکه دی قی په لمانځه کې وهل دا قیاسوي پر هغه قی باندې چې هغه په روژه کې د قی کړی وي. دویم قول د امام محمد رحمه الله دی. امام محمد رحمه الله بیا وایي چې په دغه دوم صورت کښې لمونځ فاسد دی. مبتا به قول په دغه قولینو کې هغه د امام ابي یوسف صاحب رحمه الله قول دی. وجه دا ده چې بعضې کتابونه اهل ترجیح والا پر ځان دا التزام کوي، دا قانون دی د اصول الابتاء چې دی اول قول راجع ذکر کوي. نو د علامه قاضي خان عادت تا دی چې دی راجع قول اول ذکر کوي، نو قاضي خان لا صاحب هم د امام ابي یوسف رحمه الله قول مقدم اول ذکر کړی دی. نو مبتا به قول د امام ابي یوسف صادی، خو لیکن تقوا په قول کې د امام محمد رحمه الله ده، ځکه د امام محمد صاحب قول پر تقوا او پر احتیاط باندې بنا دی. دریم صورت دا دی چې قی ووهي په خطا سره، خو لیکن په ډکه خوله سره وي. په دغه صورت کښې اودس ته ده ماتیږي او لمونځ یې نه فاسدېږي. عدم فساد دا معنی ثانیا بیرته بیا بنا کولی سي که چیرې خوراک یا چښاک یا خبرې نه وکړي. پر لمانځه باندې ثانیا بیرته بنا کولی سي چې اودس تازه کړي. بنا ځکه کولی سي چې دغه قی وهل په دغه صورت کښې دا حدث عمدن نه بلل کېږي. څلورم صورت دا دی چې قی خطأ وي او په ډکه خوله سره هم وي، خو لیکن قصدن یې تیر کړي او قدرت پر ټوکلو پر امساک هم ولري، په دغه صورت کښې لمونځ فاسدېږي. دا 4 صورته د خطا په صورت کښې وو. دویم احتمال دا دی چې قی وهل په لمانځه کې عمدن او قصدن وي. په دغه کښې 2 صورته دي. اول صورت دا دی چې که چیرې قی قصدن ووهي په ډکه خوله سره نه وي، نو په دغه صورت کښې لمونځ نه فاسدېږي، لمونځ یې صحیح دی. دویم صورت دا دی چې قی په لمانځه کې ووهي، خو په قصد سره یې ووهي او په ډکه خوله سره هم وي، په دغه صورت کښې د ده لمونځ فاسدېږي، ځکه په دغه صورت کښې قی وهل دا حدث عمدن بلل کېږي.
د دغې مسئلې یا د دغو صورتو هغه په کتب حنفیو کې دغه کتابونه یو څه موږ راجمع کړي. اول محیط برهانی جلد 2 صفحه 168 مکتبه اداره القرآن والعلوم. دویم تاتار خانیه جلد 2 صفحه 240 مکتبه انوریه کتبخانه. دریم خانیه پر هامش د هندیه جلد اول صفحه 115 مکتبه علوم القرآن. دریم څلورم کبیری 380 صفحه مکتبه اسلامیه. پنځم زاد الفقيه صفحه 94 مکتبه رحمانیه. شپږم خلاصة الفتاوى جلد اول صفحه 118 مکتبه رشیدیه. اوم بحر الرائق جلد 2 صفحه 19 مکتبه دار الكتب الشرعيه والادبيه. اتم سراجيه صفحه 80 مکتبه رشیدیه. والله اعلم بالصواب. كتب هذه المسألة مولوي محمد موسى ومولوي محمد أكرم ومولوي حمد الله متخصصين جامعي قيومية. محترمو په پای کې یو عرض عذر پیښول غواړو. دغه مسأله یا نورې مسئلې چې موږ وایو په ایډیو کې هغه وجه دا ده چې زموږ د کمپیوټر څه ستونزه موجوده ده چې دغه په آینده کې ختمه سي ان شاء الله العزیز. دغه مسائل به و تاسو ته د کتابت او د لیکلو په شکل کې ان شاء الله العزیز وړاندې سي. والسلام.